الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجر. وأيضا قال اللهم لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجر وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وخصوصا على الذين قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 70 بابا أهونها عند الله عز وجل كالذي ينكح أمه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال: الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك للحرب. در الشريف اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. زما معزز الله رب العزت دې زموږ او ستاسو د ټولو کامل ایمان نصیب کړي، او د خدای پاک نه دعا کوو چې الله جل جلاله زموږ او ستاسو د ټولو د دې دور د خطرناکو فتنو نه امان او حفاظت نصیب وفرمایي. الله دې موږ په صراط مستقیم روان کړي او په صراط مستقیم د عدم آخر استقامت نصیب کړي. معززو، د دریو جمعونه د مسجد آداب دغې تذکره ستاسو مخکې شروع وه. یو څو آداب دغې نن تذکره کومه ستاسو مخې ته، او د هغې نه وروستو بیا د سود په موضوع باندې به 2-3 گزارشات تاسو ته عرض کومه. د مسجد د آدابو نه چونکې دا د شاعر الله نه دي، مخکې عرض شوی بار بار، لہذا مسجد کې به انسان د فضول دنیوي خبرونه او د شور او د شرابینه او د فضولیات نه انسان ځان ساتي. د الله رب العزت د دین د نښو به په ده په زړه کې عظمت وي، قدر به وي، ناقدري به نه کوي لکه د حجري یا د ډیټک یا د دکان یا د لارې کوڅې غونته به شور شرابات چغې سوري فضولیات بکواسات دا خبرې به مساجدو کې نه کوي. حتی هر هغه کار چې هغه په مسجد کې د منځګزارو او د عبادت گزارو په عبادت کې خلل واقع کوي، د هغې د وجې نه د هغه عبادت کې خرابې راځي، نقصان راځي. هغه که د قرآن تلاوت په زوره زوره ولې نه دی، دا فقهاو لیکلي دي منع دي. که د الله تعالی ذکر ولې نه دی، داسې ذکر منع دی په تیزې سره چې د منځګزار مونځ ته پې نقصان ورسي. بیا د دنیا خبرې یا عام خبرې دا خو لا پرېږده. علماو لیکلي دي، امام شاطبي رحمه الله په کتاب الاعتصام کې نقل کړي دي، یو ځل عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې یو کس راغی او مخې ته لاس کې ورسره څه غوټه وه او مخکې سب کې داسې په تیزۍ باندې راکېښودو، نو هغې اواز وکړ. تاسو ګورئ منځګزار کله راشي لاس کې ورسره څه غوټه یا کپړې یا څه سود سودا وي، نو ځان ته مخې ته سب ته کېږي، نو ده داسې په تیز باندې داسې راخطا کړو کېږي، خو په توندۍ کې جلدۍ سره، نو هغې اواز وکړو، نو خامخا د منځګزارو توجه ورسره ګډوډه شي. نو د مونځ نه بعد بیا عمر فاروق رضی الله عنه راغوښته او باقاعده هغه ته سزا ورکړه. وایي تا چې کله دا غوټه مخکې کېښوده په زوره دې کېښوده،
نو هغې سره د مونځګزارو توجه ګډوډه شوه، لہذا داسې کار به نه کېږي په کلاره دی. نو د خپل سود سودا د سامان ایښودو په تیزۍ اجازت نشته چې کله د مونځ او د عبادت وخت وي نو بیا د فضول خبرو او هغې کې د چغې او د شور شرابیو د جنګ جګړو د دې خو بالکل اجازت نشته دی. نو مساجد به د دې نه به پاک ساتلی شي. دویم نمبر مسئله د مسجد مطابق دا ده چې په مساجدو کې قالین غوړول یا هغې دپاره د رڼا انتظام کول یا د پکو د بجلی او ضروریات او سهولیات مهیا کول دا بالکل منع نه دي، جایز دي په شریعت کې، بلکې یو قسم د ثواب کار دی. خو په دې کې به د اسراف نه او د تبذیر نه ځان ساتلی شي. د ضرورت مطابق به مسجد کې دغه انتظامات کولی شي، د ضرورت نه زیات به نشي کولی. د مسجد سهولیات بجلی وغیرہ، رڼا وغیرہ، ډیوا او چراغ وغیرہ زمون فقهاو لیکلي دي چې کله د چندی والا صراحتاً اجازت نه وي نو د مسجد محلي والا یا کوم خلک چې مسجد کې پاتې کیږي نو در شپې تر 3 عیسې پورې، یعنی اول 3 عیسا دا شپه چې 3 عیسې کې د ماښام نه اغړه تر سهاره پورې نو اولنې عیسه کوي چې دا 3 عیسه ده، دې پورې محلي والا د مسجد بجلی یا د مسجد پکې وغیرہ استعمالولی شي. بیا چې د یو 3 عیسه ختمه شو بیا اغړه نورې باقي 2 عیسې د مسجد سهولیات دا انسان د دې لپاره استعمالول دا جایز نه دي. دی به باقي بیا خپل انتظام کوي، که استعمال کړي نو مسجد کې به د هغې چنده وغیرہ د هغې پیسې هغې به کرایه به ور اچوي، همداسې د دپاره جایز نه دي. نو بل دا چې په ځینې خاصو موقعو باندې لکه په رمضان مبارک کې د قرآن ختم دی تراویح کې یا عام ختمونه دي یا عام خاصو موقعو باندې نو په هغه موقعو کې په مساجدو کې د ضرورت نه زیات چراغونه، بلبلي، لیټونه او مطلب د ډیزاین کوم هغه مششرې وغیرہ او نور شیزونه دي د استعمالي نو د دې قطعا اجازت نشته چې په مسجد کې د یو لیټ اجازت دي د ضرورت دی نو د دویم اجازت نشته، که د 2 باندې کار کېږي نو د 3 اجازت نشته. بیا تاسو کتلي دا واړه بلبلي لیټونه یو دا د شوشه دپاره د هغې هېڅ څه فایده نه په دې ځینو مساجدو کې او په ځینو کې ورسره بیا هغه سیري وغیره راځوړند کړي نو دغه زیاتي لیټونو دا سیري دا مونږ ته د هندوانو د شیعاګانو رواج پاتې شوی دی، دا د هندوستان دا رامنتقل شوی رواج دی، څه د شیعاګانو نه او څه د هندوانو نه. اسلام کې د دې هېڅ اجازت نشته. ځکه دا کوم بجلی چې ضایع کېږي، دا کوم لیټونه په کري روړلی شوي دي، دا کومې سیري روړلی شوي دي، که دا د مسجد د چندې په پیسې بیا خو بالکل حرام دي. او که هسې په خپله پیسو د خپله ځانه څوک روړي نو بیا هم دې وجې نه چې من تشبه بقوم فهو منهم دا د غیرو سره مشابهت دی. مسجد کې به دا چیزونه نه به لګوي. نن هغه اصل روحانیت ورک شوی دی، ټوله بس شو شاده او ظاهري ډول ډال ته دین پاتې شوی دی، رسم او رواج ته. اصل چیز نه مساجد خالی دي. لکه څنګه موږ حدیث ویلو چې مساجد به آباد وي خو د هدایت نه به خالی وي. الله دې موږ ته خیر پېښي. نو دې نه به ځان ساتي محترمو. دغه رنګ په مسجد کې به د کلي او د کور ساز او سامان نشي محفوظولی چې یو سړی د کور سامان وړي یا د محلي سامان وړي او مسجد کې سنبال کړي. ها خاصو حالاتو کې اجازه شته، د فتنې حالات دي، د جنگ حالات دي، خطراتو حالات دي او مسجد محفوظ دی نو خپل کور سامان څوک مسجد کې محفوظ کړي بیا اجازه شته. خو عام طور سره به خپل کور ساز او سامان دا به په مساجدو کې نشي محفوظولی، شرعاً د دې اجازت نشته. دارنګ د مسجد سره متعلقه او مسله دام ده چې مسجد کې لیکل کول یا ډیزاین کول، خاص کر هغه ډیزاین او هغه مخامخ لیکل چې د منځګزارو توجه خرابوي. علماء کرامو د دې نه منع فرمایلې ده او دا مکروه دي. تاسو کتلي دا زه خو دلته دا څه څیزونه بخوا نه را روان دي، خو ځینې مساجدو کې دا محرابونو کې شیشې لګولي نو هغه شیشو ته دلته هم زموږ حاجي صاحب الله رب العزت دې مغفرت نصیب کړي د مسجد خادمو ما ته څو ځله وویل چې دلته به دا محراب کې زه شیشې لګوم خو ما اجازت ورنه کړ.
ما دې سره فقهاو مکروه لیکلي دي ځکه چې دلته د مزګزارو توجه خرابي یا مخامخ دیوال باندې داسې لیکل کاغه د ارث لیکلي چې مزګزار هغې ته ودرېږي نو هغې ته توجه لیکل پړاوی نو داسې لیکل یا داسې ډیزاین چې د مزګزارو توجه ورسره خرابېږي په مساجدو کې مکروه دي څه شی دی جي مکروه دي داسې به نه کوي البته که شا طرف ته هغه طرف تونو ته یا یو طرف ته او د مزګزار توجه مخامخ نه وي بیا اجازه شته بله مسئله د مسجد سره متعلق د مسجد د اهل او اوسیدونکو سره متعلق ده که چېرته کې مسجد کې یو طرف ته د قرآن تلاوت کی بل طرف ته واعظ او نصیحت کی نو دا سړی به قرآن تلاوت ته غوږ او که نه واعظ او نصیحت ته به غوږ ږدي کوم یو به دی اوري دا اکثر ځینې مساجد کې دا مسله راپېښي هلته کې تبلیغیان محاضرات نو سهار شپږ نمبر یې بیانوي او څوک تلاوت کوي یا هلته کې آدابي ګشت بیانوي او بیان کې دي غړ څوک تلاوت او خپل تسبیحات کوي نو دا لانجې راپېښي نو ګورئ چې کله یو مخ ته تلاوت کیږي د قرآن او بل طرف ته واعظ او نصیحت کی او واعظ او نصیحت د مسایلو واعظ او نصیحت ضروري واعظ او نصیحت نو دا کوم کس چې قرآن ته غوږ ږدي نو دا به ګورو که چېرته کې دی په خپله عالم و قرآن په احکاماتو باندې خپله پوهه دی نو بیا د دې واعظ او نصیحت ته نه کښېني خپل تلاوت دی اوري یا تلاوت دی کوي او که دغه سړی عام سړی دی د قرآن په معنا باندې د قرآن په احکاماتو باندې خپله نه دی پوي نو بیا د دغه وخت کې دی تلاوت نه کوي واعظ او نصیحت ته دی کښېني واعظ او نصیحت دی اوري د ده په حق کې دا بهتر او دا فقهای کرامو علامه شامر رحمه الله خپل کتاب کې دا نقل کړي دي دا یو څو مسائل مخکې مونږ عرض کړو چې د محلې د مسجد متعلق چې کوشش وکړ دی ابتدا کې مونږ ویلو چې مونږ دا د خپل محلې په مسجد کې وشي او پردي مسجد ته بل ځای ته تګ ونشي ځکه د ټولو نه فضیلت والا مسجد هغه مسجد حرام دی بیا مسجد نبوي دی بیا بیت المقدس دی او بیا جامع مسجد دی بیا ورپسې د محلي مسجد دی او هلته مونږ ابتدا کې ویلو چې د محلي مسجد کې مونځ کول بهتر دی البته که یو کس بلې محلې ته بل مسجد ته په دې نیت باندې ځي چې کومه فایده ده ته بله محله کې حاصلېږي خپله محله مسجد کې نه حاصلېږي هلته زیاتي درس او تدریس دی یا زیاتي واعظ او نصیحت دی زیاتي دینی فایده ده نو بیا بل مسجد ته تللی شي خو عام طور سره چې دغه فواید نه وي نو بیا بل مسجد ته مونځ نه یې پکار په خپل محله په مسجد کې مونځ کول بهتر دی الله رب العزت دې مونږ او تاسو ټولو ته د تمام شعائر الله د عظمت او د خیال ساتلو توفیق نصیب کو فرمایي